پاکستان حکومت ته د علي وزیر تازه څرګندونې. پاکستان حکومت ته د علي وزیر تازه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له څو میاشتو بند وروسته ازادیږي. د علي وزیر وکیل قدرخان ایډوکیټ خبرداری ورکړی چې نوموړی له بند څخه آزاد شوی او خپلې کورنۍ سره یې لیدلی دي. بلخوا د پښتون ژغورنې مشر منظور پښتون علي وزیر ته له بند څخه د ازادېدو مبارکي ویلې او پر غاړه کې ورته امیلونه اچولي دي. علي وزیر له جونیو سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې زندان زموږ عادت دی او په دې سره زموږ مورال نشي کمزوری کېدلی. دا په داسې حال کې دی چې د پی ټی ایم غړي څو وارې د پاکستان حکومت له لوري ګوښل کیږي. خو علي وزیر پاکستان حکومت ته ګواښ کړی چې که دا ځل زموږ د پی ټی ایم کوم غړی وګوښل شو او یا زندان ته ولېږدول شو نو د پی ټی ایم غړي به فعالیت پیل کړي چې په دې سره به د پاکستان حکومت ته د لوی سرخوږۍ سبب وګرځي. قدرمنو لیدونکو دا و تاسو ته لنډ جزئیات تر بیا ښې چارې.